اخري هغه انسان چې جنت ته داخلي کی دا به دا خبره وږي شي اسمع ربا دا زما مخ دې ورنه واړه دا خو زه وسوځولم ضرر مال راکې د دې د بدبوئی او د دې د لمبو الله رب عزت ډېر دعاګانې وغواړي او ډېر پرېدونه بوږي چې کوم دا غواړي دلیل په دې باندې چې رسول الله د شی ویلي چې کله انسان په دې کیفیت کې واقع وي نو دا ډېر ارمانونه کې او ډېر پرېدونه کې او ډېر چغي وي ان شاء الله ما بچ کا الله رب عزت بدل وی نشدره کدا کار زو کوم ته به ګورزمانه به بل سوالم کوي کدا ما بل سره کوم د مخې دی ورنه لري کوم سود ور ما بینګو دیوالو نو بل سوال خو نه کوي دا به دې وی چې لا اسالک غیره یلا د دې نه سوال بل سوال نه کوم دغه ما خره سوال دی رب العالمین سره ډېر لوزونه وکي نو الله به د مخ د ورنه واړی فاذا اقبل على الجنه شکل دا جنت نه مخ ور واړی او وی ګوري نو سکتا چپ باندې شکم چې الله غواړي دا چپ باندې کی خاموش بش دور نه بشر جنت په طرف باندې توجه ورواړه ولا دا سړی به څه خبرو کې چې ایس مارا ما خو دې دروازې د جنت لور وړاندې کا لګ ور مخامخ کا الله رب عزت ورته وی چې ایتام نه دي لوزونه وعده نه وی کړی چې ستانه بل سوال نه کوم صرف هم دغه سوال زما د شزما د مخ دې ور نه بچ کا دا خبره دې مال نه ده کړی دا لوزونه دې مال نه دی کړی او دا ورته شوی لکه وته باشه اې د دم بشیا دا سمو دو کمر سړی ته دا خیره غوندې لکه سړی چاله وی چې ګور الله دې غرق کا خوار شي ولې دا کار نه کوي فیقول دا سړی وی چې اسما ربا د الله نه دعاګانو غوړي حتی ترتیب ورته وی نږدې کده خبره تعالی درکمه بالکل د جنت دروازې د ورنشي کوم زمانه بنور سوال نه تبه کوي دا سړی وی چې عزت سب عزت دې قسمي دک لک لک لوزونه بو سره وکی خو حتی رسول الله فرمایي چې د جنت دروازه باندې ودري دغه چې کوم خیر او خوشالي ده د وګورو ډېر شپ خاموش وپاتش دومره به خاموش شي هغه یې به واجه الله له مولا نشته دین اور سره اجرات دوی دا خبرو کې شهیز ما ربا ادخل الجنه د جنت ته مور داخل کا اول اقا خبرو به دا خبر وزدا رب العالمین ورته دا خبرو کې چې دا مسر د لوزونه نو کړی چې بل سوال نه کوم خارشه د ادم بشیا سم دو کمر سړی ته نو دا به دې خبرو کې یلا زه خو صبر بندگانو کې شرط بدبخت بنده نه یم منس ما سره معاملې در هم شروع کا دا خبره به بار بار کې ان شاء الله زه خو بدبخت بنده نه یم چې تاسو ما سره وځي معاملې کې د جنت مې نور داخله وي حتی رسول الله فرمایي رب العالمین به وخاندي لکه سړی دومره خبره وکي چې دومره غټ جرم خو شرط باندې دی کړي دومره غټ ظالم خو نه یم چې دومره والته مان راکای زما خر کم جرم دی د انسانانو د اسلام موافق خبره وی الله رب العزت شکل دله وخاندي ورته وایي چې ادخل الجنه جنت ور داخل شي ورزا وکله چې جنت ور داخل شو الله ورته وي چې وس ارمان کوا دا بد الله نه ډیر سوال نو کې ډیر تمناګانې وکي حتی رسول الله فرمایي چې دا او دا خدا ټول خواهشات به نور ختم شي ارمانونه به پوره شي الله رب العزت ورته وي چې دا څومره شيونه ته او وخت لک او مثلهما دا خو سره پر دې دومره نور بلکې لسند دي ابو هريره فرمایي دا هغه ورسنه انسان جنت ور داخليږي نو کوم انسان چې اول ورغلي دا غيبه صورت حالي د دنیا لسند چې طلب هغه دنیا کې درکې هوش ولا خبره